أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون صدق الله مولانا العظيم. ولو يؤاخذ الله او کچریونی سی اللہ تعالی الناس خلق بظلمهم فوجہ د ظلم دتوی ما ترکا نپری بنقدی علیها فدزمکا من دابت س خوزیدون کے سیز ولیکن یؤخرهم لیکن اغا محلت ورکی دویتا الى اجل مسمى تر وقت مقرر پوری فاذا جاء اجلهم بیا هر کله چې راشي مقرر وخت دوی لا یستاخرون نرست وفات نشي دوی ساعتا یو ساعت ولا یستقدمون او نه بړوان دي ويجعلون لله او دوی مقرری د الله د پاره ما یکرهون هغه چې دوی نه خوښي وتصف او بیانی السنتهم جبد دوی الكذب دروغ ان لهم الحسنى چې د دوی د پاره ده فحال لا جرم لازمی خبره ده ان لهم النار چې دوی د پاره دوزخ ده وانهم او بشک دوی مفرطون روان دي بلیګل شي دوزخ ته الله د الله قسم لقد ارسلنا بشک مونږه لېګلې دي پیغمبران الى امتون طرف ته من قبلک روان دي دتانا فزين لهم بیا خستقل دوی د پاره شیطان اعمالهم عملون د دوی فهو وليهم پس هغه ملګری دی د دوی اليوم نن ورځ ولهم عذاب علیم او دوی د پاره عذاب دی دردناک وما انزلنا او نه دی نازل کړي مون علیک الکتاب پتا باندې کتاب الا لتبین مگر د پاره دی چې ته بیان کې لهم دوی ته الذي اغه خبره اختلافو فيه چې دوی به اختلاف کولو پاغي کې وهدن او هدایت ورحمتا او رحمت لقوم او خلق لا يؤمنون کی ایمان راوړي والله انزل او الله تعالی راورول دي من السماء د اسمان ماء وبا فاحيا پس ژوندۍ کړل به پدې سره الارض ازمکا بعد موتها پس د مرګ داغینا پس ژوندۍ کړه په دې سره ازمکا پس د مرګ داغینا
ان فی ذلک لآیه بشک پدې کې نخدا لقوم او خلق د پاره يسمعون چې غوګونو سره په غور سره اوري. د سوره نحل اتم رکوع دا 61 نواهی 65 نمبر آیت پورې په دې آیتونو کې الله جل جلاله رمبه خدا قانون بیان کړی دی چې الله رب العزت چاله داغه د ظلم او داغه د گناہ فوری سزا نه ورکړي بلکې الله رب العزت مهلت ورکړي. الله رب العزت دې کچره الله تعالی د هر یو کس په هر ظلم باندې هر گناہ باندې پکړ او نیول کوله نو پس موږ به هیڅ نه پاتې شي ولې چې گناہ نه پاک صرف پیغمبران باقی هر یو کس سناس ذریعے سره او سناس حساب سره سناس ظلم سناس گناہ سناس کمه سناس خطا دغنا کی نو که هر یو کس په دغه سیس باندې نسل شي ګناګاران کافران ټول ختم بیا هغه پیغمبران را لګلو هم فائدہ بنو پیغمبران باندې بیا هم زمکه به سوچنو بیا د دې زمکه باندې چې کم جاندار دي کم سادار دي کم هم ګرځیدون کې خوځیدون کې ساروی دي حشرات دي مارغان دي سهم حیوانات دي نو بیا د دې هم څه ضرورت د ازمکه بالکل صفا ستره الله رب العزت دې زکه مونږه دې ازمکه باندې چې کوم انسانان دي دایله مهلت ورکړي کې دې شي دې توبه بس او د دې توبې سره الله رب العزت خوشحالي او دومره خوشاله شي چې ګناه ولا نه صرف معاف کی بلکې د ګناه گواهانو ختم کی او د دین هم بڑھ کے داسې هم شي چې الله رب العزت باز خلق لا دا هغه اخلاص او دا هغه توبه هغه معیار هم روجت الله تعالی ورا گناهونه نیکو کې بدل الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل الله سیئات حسنات چې توبه واسره او یقین یو او نیک عمل شروع کو نو د دې خلکو الله رب العزت گناهونه په نیکو کې بدل ولکن واخر الى اجل مسمى تر یو وخت پورې داغه نیټه دا وخت مقرر مطلب داغه تر مرګ پورې هغه سره وخت دی چې کله هغه وخت پوره شي بیا داغه مهلت ختم شي او داغه مهلت چې کله مکمل شي بیا غنس یو ساعت یو سیکنډ یو غړای نه رستو کیږي نه ما بیا که هر څو کی هغه د خپل وخت نه خپل نیټه نه رس مخکنه کی بیا دغه مشرکینو هغه داوا دوباره بیان شو چې ځان د پاره دی بل څه خوای او د الله رب العزت لپاره بل څه کچره دی ته وای چې تا کر لور پیدا شو نو دی بدګن یکرهو په زوی باندې خوشحالي او د لور په باره کې د دې اراده دا وحدای چې اوس دا وساتم او کنا پس مکه کې ژوندې حق او د الله رب العزت لپاره عقیده لري بنو کنانا او بنو کی خزاعه دا دوه قبایل وو د الله لپاره عقیده لري چې فرښتې د الله لونه الله تعالی خپل لونه جوړ کړي نو هغه شی چې خپل ځان لپاره نه خوښي او مخلوق ځان لپاره نه خوښي هغه خپل شرکت او شراکت هغه سره نه مني نو هغه د الله رب العزت په اړه کې تاسو څنګه بیان او دیم درو پیدا وی ان لهم الحسنى وګوره دنیا کې موږ خوشاله یو د دنیا هر نعمت را سره شته خو خروس کو څنګه دنیا کې خی جنت هم زموږ لپاره ورمه خو وی چې آخرت جنت او داس نشته او چې بل فرض دي نو هغه زموږ لپاره
چې تاسو د پاره وین تاسو د دنیا کې زموږ په شان خوشاله الله تعالی وی تصف والسراتهم الکذب دا غي دا جبې چې دا دروغ بیان اتش دروغ خبر لا جرم لازم خبر ادا اخیری خبر ادا ان لهم النار چې دا خلق اور د پاره پیدا شي دا دوزخ کې ودی وشتل شي او ان مفرتون او دای با ټول کړهان دي مخکې دای پسې ودی یا متبعين بیا الله رب العزت قسم سره دا خبره ارشاد فرمایي چې هر امت لپاره موږ پیغمبر را لېږل هغه ته نصيحت کولو لپاره موږ پیغمبر را لېږل خو هغه نه باوجود هغه قوم خپل پیغمبر سره اختلاف وجه سوا چې شیطان دا هغه لپاره دا هغه ګنده عملونه داسې مزین کړ خسته کړ خوبصورت یې کړ چې هغه ځان په حق باندې کړ د پیغمبر مخالفت هغه حق کړ پیغمبر د خبره خلاف چلیدل هغه صحیح خبره ګڼله نو الله رب العزت وی فهو وليهم اليوم نن د قیامت پرز دای ملګری دي شیطانان هم د خلکو ملګری ولهم عذاب الیم د دوړ د پاره دردناک عذاب دی او دا قران کریم چې مونږه نازل کړی د پتا باندې د دې د نازلېدو مقصد هم دا دی چې اختلاف ختم او خلک چې دا الله رب العزت په توحید کې اختلاف کو هغه اختلاف ختم هغه دا الله رب العزت توحید منل کې جوړ شي دا شانته عیسایان او يهوديان چې کوم خبرو کې اختلاف کوي هغه ټول سيزونه قران کریم کې واضح بیان شي هغه د قران طرف ته راشي تاسو هغه ته بیان وکړي او هغه هدن و رحمتا هدایت نه حاصل کی او رحمت نه حاصل کی خدا دواړه سيزونه به هغه کسان حاصلې لقوم یؤمنون چې کم خلق په دې باندې یقین وکړي قران کریم باندې چې ایمان راوړو هغه نه پس دا قران کریم داغه د پاره هدایت او داغه د پاره سم لار خودون کې او جنت ته رسون کې بیا د الله رب العزت د توحید یو بل عقلی دلیل چې الله رب العزت د اسمان نه اوپر راوړ دی وو سره یو شاړ ازمکه موت حاجه ورته ویل دي پس مرګ دا غینا ازمکه همرینا داغه مرګ څخه شاړیدل دي چې هغه فصل قابل پاتې نو الله رب العزت برانه پیدا سي باران راوړي چې دې کې هغه صلاحيت د پیدائش هغه بیا غینا پس چې دې کې تو هم کړل شي هغه سره الله رب العزت فصلونه ورته ان فی ذلک لآیه دې کې هم نخره لقوم یسمعون کوم خلق دې اوري مطلب دا دی چې غور کوي فکر کوي د الله رب العزت په قران کې د الله په کلام کې د الله رب العزت په نخو کې قدرتونو کې غور او فکر کوي نو دې یوې نخې کې چې د اسمان نو بر او وړي دي هغه سره زمکه دوباره د پیداوار صلاحیت حاصل کړ هغه نه بیا فصل راوته دې ته وګوره چې هغه دانې دا فصل چا راوځي هغه یو دانه دا وګي ته راوځي او هر وګي کې بیا چالو سلسل دانی دا سوچ کوي یوې دانې نه وسه بچا جوړ دا د الله رب العزت قدرت الله تعالی دې مال تاسو ټول مؤمنانو او قران او سنت باندې عمل کول توفیق راکړي ولو يؤاخذ الله او کچره اونیسی الله الناس خلق بظلمهم فوجد دوید ظلم ما ترکا نپری بنبدی علیها پدیز مکا من دابتن سو خوزیدون کے سیز ولیکن یؤخرهم لیکن آغا محلت ورکی دویتا الى اجر مسمى تر وقت مقرر پوری فیضا جاء بیا ہر کلچ راشی اجلوهم مقرر وقت دوی لا یستغفرون نرست وفات نشی دوی ساعتن یو ساعت ولا یستقدمون او نبوڑان دے لارشی ویجالون للہ
او دوی جوړي الله د پاره ما یکرهونا هغه څه چې دوی نه خوښي وتصفو او بیانای السنتهم جبد دوی الکذبا درو ان لهم چې دوی د پاره الحسنا فحال دے لا جرم لازمی خبر دا ان لهم النار چې دوی د پاره دوزخ دے وانهم او بشک دوی مفرتون روان دے بلیگلشی تالله دا اللہ قسم لقد ارسلنا بیشک منگلے گلی دی پیغمبران الى امتون طرف تا من قبل کا تانوڑان دے فزین لهم بیا خستقل دوی د پارا الشیطانو شیطان اعمالهم عملنا د دوی فهو پس اغا ولیهم ملگر دے د دوی اليوم ننرز ولهم عذاب علیم او دوی د پارا عذاب دردناک دے وما انزلنا او ند نازل کڑے مونگا علیک الکتاب پتا باندې کتاب الا مگر لتبینا د پاره د دې چې ته بیان کې لهم دوی د پاره الذی او خبره اختلافو فيه چې دوی به اختلاف کولو پاږي کې وهدى ورحمة او هدایت او رحمت لقوم خلق لدے یؤمنون ایمان راوڑی والله انزل او اللہ تعالی راوری من السماء دا اسماننا ماء اوبا فاحیا بیا ژوندی کئی بہی پدی سرا الارض اسمکا بعد موتها پست مرگ داغینا ان فی ذالکا بیشکا پدی کی لا آیتن خامخان خدا لقوم اغخلق دپارا یسمعون کی غور سرا اوری آمین الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ